زما مور چې کله وفات شو قبر کې خخوله دقه شان د قبر په غاړه ولاړو ما ډېر زیات ژړلي دي او زما د زړه کې بسو ما یې مورې د نن نه پس به بیا ونه وینم مورې د نن نه پس به زه بیا پلار چې کله وفات شو او پلار پسې مې تبې کې دغه کېښه تورې پې ورچولې ما یې بیا به ونه وینم د آخري دیدار د آخري مور چې وفات شي یا کم ده چاله ورسه زه چې به بیمار وم مور به مې په منډه را روانه په دې ځای پرې ټوټې به یې لاسې ښوده را روانه نو اوس چې ته بیمار یم نو خوب وینم حقه شان مې په خوب کې مور وینم را روانې په دې ځای باندې لاسې ښوده مور کم ده یو استاد و زما کتاب کې مې نه لیدلې دا خبره هغه استاد زما عالم و د دې ښکته فنونو کتابونو عالم و ډېر کله عالم هغه به یو خبره کوله یا رښتیا یا دروغ خو الله په هر څه قادر هر څه الله کولی شي وایي یو سړي ښځه وکړه او دا ښځه ډېره زیاته خوښه وه ډېر زیات مینه یې ورسره خو د دې ښځې د خپلې خواښې سره روانه وه نو دې ښځې دا زوی د مور نه جدا کړ د هر څه نه جدا کړ وخت په وخت باندې به دا خپه تله او د دې هلک بغیر د دغې ښځې نه ژوند نه تېرېده هغې هلک ړه ته ورپروتې وه نو دا هلک ورته وایي دا ښځه ورته وایي چې هله به در سره کور ته ځم چې د هغې بوډۍ زړه دې راله نی راوړې نو کور ته در سره نه ځم د هغې ړه به راله راوړې بیا به در سره دا هلک لاړ نو چې لاړ نو مور پسې لاړ وایي مورې ښځه مې خفه شوې ده بچې زه به در سره لاړه شم مینت په ورته وکړم که نه وایي نه مورې ستا زړه غواړي بچې قربان شه درنه هغه مور یې حلاله کړه او د هغې مور هغه زړه زوی په لاس کې واخیست او روان دی ښځې له چې کله د ښځې په دروازه باندې قدم کېښوده نو دغې ځای کې اوړه چې د مور هغه زړه د لاس نه را پرېوت د تیندک و هغه زړه والا آواز ورکړه بچې خوږ شوې که بد شوې بچې خوږ خو نه شوې